د پاکستان او طالبانو تازه جنجال او پنجابي پوځ پر کونړ برید کړی او طالبانو سخت ځواب ورکړی. پاتې جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اغزنتار او توغندیز بریدونو له امله د پاکستاني پوځ او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته شوې، نو د طالب نظامیانو سره سره د عامو افغانانو غوسه هم وپارېدله او د طالبانو څخه یې د پاکستان پر ضد د جدي او بل مثل عمل غوښتنه وکړه. ښکاري چې طالبانو هم یاده غوښتنه منلې. تازه خبر دا دی چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو 21 توغندي توغولي. د ختیځ زون لومړي سرحدي لیوا چارواکي وایي چې پرون ماښام پاکستاني ځواکونو د سرکاڼو ولسوالۍ په ځینو کلیو توغندي ورولي. چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د دې کار په غبرګون کې هم دوی ګڼ شمېر توغندي د ډیورنډ کرښې پورې غاړې خاوره باندې توغولي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب ختیځ ته د سفر پر مهال طالب ځواکونو ته امر کړی و چې د پاکستاني پوځ هر ډول غاصبانه کړنې ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي، چې د همدې امر پر ځای کولو لپاره یې د مرکز کابل څخه ننګرهار او کونړ ته یو شمېر توپچي مهمات ولیږل. هیره دې نه وي چې مخکې تر دې د ختیځ زون سرحدي قماندان پاکستان ته ګواښ کړی و چې د جمهوریت پر مهال یې چې کوم اغزن ته لګولی و همغه ورته بسنه کوي او تر دې د زیات تار لګولو هڅه دې نه کوي، کنې د طالبانو د سخت او جدي غبرګون سره به مخ شي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي چې طالبان باید د پاکستاني پوځ هر ډول غاصبانه عمل ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.